دا د پکتیا ولایت د لجه منګل ولسوالۍ کې د شولو د غوبل لپاره حشر یا پګړه ده چې خلک له لورونو وروسته په دې توګه له شولو پروړې بیلوي. د لجه منګل اوسیدونکي کروندګر وایي چې د تیر کال په پرتله د شولو سږني حاصلات ښه دي، خو دا چې ځمکې یې نمجنې دي او دویم فصل یې ښه نه وي نو یوازې د شولو حاصلاتو یا وریجو سره د دوی د خوړو اړتیا نه پوره کیږي. ساکل الحمدلله خدای فضل دی، بس کم پټی کې چیرته شنه وي په میوانو غای کړي وي مې صد پیچې وي نور الحمدلله ښې دي ګزارې والا دي بالکل د پر سګل کونه ساکل بیخي یو په دوه ښې دي. پکتیاوال کروندګر وایي که چیرې اړوند ادارې او مؤسسې ورسره د اصلاح شویو تخمونو کیمیاوي سرو او نباتي درملو مرستې وکړي د دوی پیداوار ورسره ډېرېدلی شي. دا داسې کېږي چې بازار ته چې وړاندې کېږي نو چې موږ څوک دولت موږ ته یې مځکه روکي یا توره سپینه سره په وخت روکي او داسې وخت کې موږ ته سره روکي چې هغې وخت تېر وي نو په داسې وخت کې موږ ته څه په درد نه خوري. نو که دا همکوري دولت یې موږ سره وکړي نو کیدای شي چې موږ یې بازار ته نقل کړو. د پکتیا د څمکنیو لجه منګل، لجه احمدخیل، ډنډې پټان، جاني خیلو او ځینو نورو سیمو کې خلک له پخوانه په خپلو ځمکو شولې کوي او ډیری خلک یې غټې وریجې پخوي. دا خو ډېر پخوانی دود او کلتور دی چې ډنډکي په نوم یادېږي. دا خو ډېرې موږ ښې شولې دي، ډېر خلک یې شوق لري، ډېر په شوق او ذوق سره یې خوري. میلمانه راشي د لرو سهونه د ملګري انډیوالان راشي بیا هغه د ډنډکي ډېر شوق لري. د لجه منګل ولسوالۍ اوسیدونکي او کروندګر داسې مهال د کرنیزو چارو د پرمختیا لپاره ځینې غوښتنې وړاندې کوي چې څو ورځې وړاندې ناروې هیواد د ملګرو ملتونو د مرستو په چوکاټ کې د پکتیا په مرکز او 15 ولسوالیو کې کروندګرو ته په وړیا ډول د غنمو د تخم او کیمیاوي سرې ویش پیل کړی دی.